په پاکستان هېواد کې ټولو د ای سی سی یا د ژړ کارت درلودونکو افغان کډوالو ته دغه یوه خبره کوو د دا ویډیو په توسط باندې چې ځینې پر سوشل میډیا او خاص کر په واتساپ ګروپو کې داسې میسجونه چلیږي چې د ای سی سی یا ژړ کارت درلودونکي افغان کډوال نور وباسي. تر اوسه پورې د پاکستان مرکزي حکومت یا صوبایي حکومتونو داسې پریکړه نه ده کړې. که چیرې داسې پریکړه کېدله هغه به د پاکستان مرکزي حکومت او صوبایي حکومتونه اعلان کوي او موږ تاسو ته چې کوم زموږ تاسې د افغان کمیشنریټ یا د سفران وزارت څانګې دي په هرې صوبه کې خپل ځان ته کمیشنریټ دفترونه لري، کمیشنران لري، هغه به موږ تاسو ته خبر راکوي او دارنګه د موږ تاسې کونسلګرۍ چې دي یا عمومي سفارت چې دی هغه به موږ تاسو ته خبر راکوي او نورې ادارې به موږ تاسو ته که هغه یو دي که فرضاً سیر اداره ده یا شارپ اداره ده هغه به موږ تاسو ته خبر راکوي. تر اوسه پورې داسې هېڅ خبره نشته، خبرې په روانې دي. تر اوسه پورې نه د پاتې کېدو د ای سی سی کارت خبره سوې ده او نه د وتو خبره سوې ده. که چیرې هم بیا کېدله هغه وخت به بیا موږ تاسې خپل د راتلونکي په اړوند باندې تصمیم نیسو. اوس هېڅ د پریشانۍ او د ټینشن خبره نشته. تر هغه موسم پورې به موږ تاسې انتظار کوو د چا په خبرو، د چا په میسجانو یا د سوشل میډیا پر دا خبره مناسبه نه ګڼم چې پر دونه سکرین باندې دا خبره وکړم. د چا په درواغو خبرو کې به نه راځو، خپل بېغمه خپل کارونه کوي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي تر څو چې موږ تاسې په نصیب کې وو هغه به کېږي. اوس داسې د پریشانۍ او د ټینشن خبره نشته. مننه.